دا چې دا کنه دا کتاب کې لیکل چې پوینټونه لپاره د هغې لپاره معلومات راټول کړي په ټول نور باندې د راشد خان په ځوانان باندې راشد خان د لوبې انګریز د په 18 میاشتو کې د کتاب لیکلی دی د دوه استادانو په هدایت باندې لیکلی دی بل شي پیرمن او مالکش کې موږ سره شریک کړی و چې په کې اوسې ویلي چې نه نه صحیح ده زه به اوسو کې وایي اول په دې کتاب کړه وایي ما خپل اصلا معلوم سلام شي واره څنګه ولایت کارونه چې نو له سوال الګزي بابا دې سیزن کړه دولا بابا دې سره راځي دا کتاب اول د افغانستان کې لږه وړاندې دا څېړنه ما کړې په هند کې راتلونکي باندې کار باندې چې نور ډېر کیس کډانې شوي د ماسټرۍ په بېلابېلو کې افغانستان کې پیدا شوي وه ولې په افغانستان کې داسې کار چا نه و کړی نو داسې ما لیکلی په دې کې هغه مشکلات خنډونه د خلکو خبرې اترې ولا دا یعنې زه حالات زما مخ ته ودرېږي هغه د ملګرو خبرې ولا دا به راشد خان څنګه رسېږي هغه یعنې ډېر هغه زموږ ستاسې ټولنه کې منفي خبرې ولا دا به دومره وزګاري دا زه پوه شوه ډېر زیات خفه کړم خو ما کار نه پرېښوده یاده یې کومه چې زما استاد ما سره ډېر زیات زحمت ایستلی هغه د پوهنتون استاد دی احمد سعید شینواری هم نو موږ وایو که موږ د خلکو خبرې نه اورو موږ کار کوو او په حقدار سړي باندې کوو نو دا کار هم کړی دی په تا باندې مې لیکل کړي کور د ودان دا خو د ډېر غټ تکلیف پیدا کړی او خدمت دې کړی خدای دې اجرونه درکړي او موږ خوشقسمت یو داسې خلک لرو خوشحاله اوسئ الله دې عزت وکړي دا یو سپیشل ګفټ دی سپیشل نم سپیشل راشد ته به لولي دا اتمنى او یو بل هیله مې ته ده زه له دې لوی لوی لیکوالانو ډېر زیات ګیلمن یم ما د ډېرو خلکو دروازې لټولې دي یعنې ما د ماسټرۍ تر کچې کار په ده باندې کړی یعنې زه دا وایم که د هر د پوهنتون استاد دا ګوري که یو څېړنوالي ګوري که د نورې نړۍ ته یعنې موږ د یو پوهنتون د ماسټرۍ تر کچې پورې کار په ده باندې کړی زه انشاءالله به دغې یو مسله نه وي بیا جوړ کړی بیا به نه یعنې ډېرو خلکو نه ما مرسته غوښتې پکې او هغه مې مشورې مې په پام کې نیولي نو بس تا ته ډالۍ دی سپیشل بس کور دې ودان او دا به زه انشاءالله حتما جامع ټول او به بیا به ته فیډبیک درکوم او یو بله خبره جان صاحب ډېرې بخښنې سره وخت کم دی یوه هیله مې دا ده چې یو کتاب ده نیولی او خدای شته کتاب ما ډېر وخت د موبایل په هغه باندې مې ثبت کړی سکرین باندې هغه د جابر خان کتاب اقسام هغه ډېر لوی لیکوال دی موږ ورته پوره احترام لرو نو ډېر ښه ناست دی او عکس ورسره اخیستی خو طالب یم ویلی تا ته به ولګم بالکل ما ولګو طالب ده نور دا به ډېر ښه شي